د زابل په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ښوونیز مرکز څخه لسګونه زده کوونکي فارغ شول. په یادو مراسمو کې د افغانستان د اسلامي امارت مرستیال ویان، د اطلاعات او فرهنګ رئیس او یو شمېر سیمه ییزو مسؤلینو ګډون کړی و. د اطلاعات او فرهنګ رئیس په خپله وینا کې وویل چې د ځوانانو چارو امریت په نشت امکاناتو سره د پام وړ لاسته راوړنې لري. هغه زیاته کړه چې د یو مجهز او عصري ښوونیز مرکز د جوړېدلو لپاره هڅې کوي. موږ انشاءالله تر خپله وسه کوشش کوو چې د فکر جوړونې په برخه کې ځوانانو ته تر خپله وسه انشاءالله کار وکړو. په تیر کال کې د ځوانانو چارو د امریت له طریقه زموږ د ولایت د مرکز کلات په شمول په ټولو ولسوالیو کې موږ 14 بېلابېلې برنامې یا سیالۍ لرلې دي چې د ځوانانو د فکر د جوړونې لپاره مو ترې کار اخیستی دی. د افغانستان د اسلامي امارت مرستیال ویان فارغ شوو زده کوونکو ته د مبارکۍ ترڅنګ وویل په دغه زده کړو بسنه مه کوئ، خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ او هڅه وکړئ تر څو لوړو زده کړو پورې ځان ورسوئ. د دې اصلي هدف دا ده چې د هېواد ځوانان وروزي، د روزنې ترڅنګ هغوی بېلابېل علوم زده کړي او د دې هېواد او د اسلامي امت د دردونو دوا شي او دغسې د هېواد د خدمت مصدر وګرځي. په ورته مهال فارغ شوو زده کوونکو خوښي وښوده او له مسؤلینو یې وغوښتل چې د ورته زده کړو ترڅنګ د ورته د کار زمینه هم برابره کړي. ډېر زیات خوشحاله یو موږ چې د اطلاعات کلتور ریاست موږ ته داسې دغه جوړ کړي ولو، انتظامات مې ولیدلو چې موږ تر دې مهاله پورې په قرائت په برخه کې او داسې نور لکه کمپیوټر انګلیسي په راتلونکي کې هم دوام لري چې موږ یې راورسولو. موږ له دوی څخه ډېره مننه کوو. له مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه چې نور هم داسې نورې دا کوم پروګرامونه نور هم راته چمتو چې موږ لا نور پرمختګ کوو په تعلیم کې. د یادونې وړ ده چې په دغه ښوونیز مرکز کې زده کوونکو ته د کمپیوټر، تجوید القرآن، انګلیسي او عربي ژبو مسلکي زده کړې ورکول کیږي.